بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله علم یم، یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یم. کوم ټاپک مې چې د دې ویډیو لپاره ټاکلی دی 20 laws of business success، د کاروبار 20 قوانین. هر لوبه چې خلک وي، هغه که کرکټ دی، هغه که فوټبال دی، هغه که بیډمنټن دی، د هرې لوبې لپاره خپل قوانین وي، خپل اصول وي. کاروبار هم که سړی د لوبې په معنا واخلي، خپل قوانین لري، خپل اصول لري چې خلک څوک چې کوي هغوی باید ورباندې پوه شي. ما زیاتره دغه قوانین چې دي د برین ټریسي د کتاب څخه اخیستي دي، چې په هغې کې هغه عمومي ډول باندې 10 قوانین بحث کړي دي، ولې ما یې هغه 20 عمده قوانین راخیستي دي چې غواړم له تاسو سره یې شریکم. د کاروبار لپاره تر ټولو مهم او اولنی قانون دا دی چې کاروبار ته واقعا د کاروبار په سترګه وکتل شي. د امریکایانو په باره کې ویل کېږي چې د امریکایانو اصلي کار کاروبار دی، یعنی their business is business. هغوی که ټکنالوژي دی په هغې باندې کاروبار کوي، هغوی که جګړه دی په هغې باندې کاروبار کوي، که هغوی علم دی په هغې باندې کاروبار کوي، یعنی هر شی چې هغوی کوي هغې ته د کاروبار په سترګه کتل کېږي. نو هغه کله کله ویل کېږي لکه چې که مثلا یو سړی یو چاته ورځي چې ما دم که یا چې دی تعویض راته راکړه یا دعا راته راکړه، که په هغې دعا باندې، په هغه دم باندې او په هغه تعویض باندې باور ونه لري، هغه نشي کولی هغه تعویض، هغه دم چې دی تاثیر خپل نه لري. نو عموما که مونږ غواړو چې کاروبار وکړو، نو کاروبار ته باید د کاروبار په سترګه ولیدل شي. مونږ زیاتره دوستان چې دی کاروبار کوي، خو یا د کاروبار په اصولو نه پوهېږي، یا چې دی په کاروبار کې شرمېږي. هغه لکه هغه یو قصه دی، وایي که مستې خرڅوي نو په مخ باندې بیا څادر نه اچوي. نو که مستې خرڅوي نو باید مخ نه سړی باید څه شی لرې کړي، لکه څادر باید لرې کړي. نو اول قانون د بزنس چې دی، بزنس لا چې دی، هغه د کاروبار د بري اولنی قانون چې دی هغه ریسپانسیبیلیټي دی. لکه څوک چې کاروبار کوي باید د خپل برخې کاروبار 100% مسؤلیت واخلي. ګورئ 20% نه دی، 10% نه دی، 40% نه دی، 100% مسؤلیت اخیستل دی. یعنی ته د خپل کاروبار باید د کیفیت، د هغې د محتویاتو، د هغې د عرضې، مشتریانو سره د برخورد، د دغو ټولو شیانو 100% مسؤلي. یوه ویره چې خلک لري هغه دا دی چې دوی مسؤلیت نه اخلي. کله چې دوی مسؤلیت نه اخلي نو هماغه دی چې وده هم نشي کولی، هغه د بري دروازه په مخ نه پرانیستل کېږي. دوهم قانون چې دی هغه د خدماتو عرضه دی. نن سبا عموما نړۍ چې دی د خدماتو د عرضې طرف ته تللی دی، او د خدماتو عرضه چې دی د تولید د عرضې څخه یو څه سخته دی. که مثلا یو څوک پکه جوړوي، پکه چې دی هغه 3 پرې لري، رنګ یې معلوم دی، هغه سړی کولی شي چې هغه لمس کړي، ولې د خدماتو عرضه چې دی یو څه جنجالي دی. خو بیا هم دنیا کوشش کوي چې خدمات ډیر کړي. او تاسو وګورئ، مونږ ګوګل استعمالوو، ویکیپیډیا استعمالوو، یوټیوب استعمالوو، فیسبوک استعمالوو، او د دغه په مقابل کې مونږ 1 روپۍ هم نه فیسبوک ته ورکوو، نه ګوګل ته ورکوو، نه ویکیپیډیا ته ورکوو. دغه ټول خدمات چې دوی مونږ ته وړاندې کوي هغه مفت وړاندې کوي. نو که چیرته مونږ غواړو چې کاروبار وکړو، یوه خبره، مهمه خبره دا ده چې مونږ باید خدمات وړاندې کړو. تاسو به ځینې ځایو کې لیدلي وي، ځینې سوپرمارکیټونه که تاسو خریداري کوئ نو هغوی وایي چې په 1 کیلومتر کې مونږ تاسو ته ډیلیوري فری کوو. که زه غواړم تا ته پیزا راوړم نو هغه پیزا پیسې تاسو نه اخلم. یعنی یو څه خدمات چې دي د خپل کاروبار څنګ کې باید ته څه شی کوې، عرضه کوې. که خدمات د عرضه نه کړل نو نشي کولی چې ته بریا ووینې. دریمه خبره چې دی د لا آف اوور کمپنسیشن دی. دریم قانون لا آف اوور کمپنسیشن. لا آف اوور کمپنسیشن څه معنی لري؟ که ته د $200 خدمات، مثلا ته خدمات خرڅوي په $200، خو ته باید خدمات داسې عرضه کړي چې هغه د $250 وي. یعنی مشتری فکر وکړي چې والا ما خو د دغه خدماتو په مقابل کې $200 ورکړي دي، ولی کوم شی چې ما ته عرضه شوی دی هغه د $250 دی. یعنی راځئ دفتري قانون ته لاړ شو. کومه تنخواه چې مونږ ته راکول کېږي یا مونږ چاته تنخواه ورکوو، مونږ توقع له خپلو مامورینو څخه دا دی چې هغوی
هغه کوم کاري ساعت چې دی ورته تعین شوی دی 8 بجو نه تر 4 بجو پورې نو موږ هغه مامور سره ډیر زیات خوشاله وو چې هغه د 8 بجو نه تر 5 بجو پورې کار کوي هغه 8 بجو نه تر 6 بجو پورې کار کوي هغه د 8 بجو نه تر 2 بجو پورې کار کوي براین ټریسی په خپل کتاب کې همدغه کتاب کې چې د 100 unbreakable laws of business success کې وایي چې یو کس یو ښځې ما په ټریننګ کې برخه اخیستې وه او نو هغې غوښتل چې خپل دغه عاید چې دی 50% لکه خپل معاش چې دی دا 50% اوچت کړي خو نه پوهېدله چې څه رقم یې اوچت کړي کله چې ما ټریننګ ته راغله ټریننګ کې برخه واخیستله نو ما دغه لو اف اور کمپنسیشن هلته تشریح کړ نو دې همدغه یوه قانون باندې عمل وکړ نو معاش یې د $1500 نه تر $2000 پورې پورته کړ هغه یې څنګه پورته کړ دی ویل چې ایمار رئیس چې و هغه به ډېر زیات مصروف و عموما زیاتره ایمیلونه به له ده څخه پاتې کېدل یعنې ده به نشول کولی چې ټولو ایمیلونو ته ځواب ورکړي نو ما رئیس ته پیشنهاد ورکړ چې دغه کوم ایمیلونه چې تا نه پاتې کېږي دا به زه ځوابوم نو یو ایمیل مې ځواب کړ بل ایمیل مې ځواب کړ کله چې رئیس زه ولیدم چې والا زه د ایمیل په ځوابولو کې ډېره زیاته ښه یم نو د ایمیلونو ټول مسؤلیت چې دی هغه ماته وسپاره بیا ورپسې یو بل کار راوسپاره همداسې بل کار راوسپاره نو یو کال دننه ایما معاش د $1500 نه $2000 پورې پورته شو څلورم قانون چې دی د لا اف پریپریشن دی هر کار چې سړی کوي هغې لپاره باید مکمل ډول باندې تیاری ولري یعنی که یو سړی تدریس کوي د هغه مضمون په ټولو محتویاتو باندې پوه وي هغه مونږ چې ورته ټول پروز اینډ کونس باید په نظر کې نیولې وي او یعنی که چېرته یو سړی هغه مسابقه یا مقابله یې له ګیدړې سره وي د تیاری باید ورته د زمري وي که چېرته ګیدړې سره د ګیدړې په مقابلې ورځئ نو کېدای شي په ځینو برخو کې چې د ګیدړه ورباندې داسې خاص تخنیک ووهي چې هغه درته معلوم نه وي او بیا به یې له ماتې سره مخامخ کړی وي پنځم قانون چې دی د لا اف کوالټي دی د کیفیت عرضه کول دی نن سبا یو شی چې ډېر زیات عام دی ټول خلک خدمات غواړي خو په ټیټ قیمت غواړي که هغه انټرنیټ دی ښه تیز انټرنیټ درڅخه غواړي خو په ټیټ قیمت غواړي هغه که مثلا هوایي سفرونه دي لکه مونږ غواړو یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړو یو ملک نه بل ملک ته سفر وکړو نو کوم ټیکټ چې مونږ اخلو مونږ هم غواړو چې ټیکټ قیمت ټیټ وي او له بل طرفه یې باید هغه ټراول ارینجمنټس چې دي هغه کمفورټ چې دی هغه باید چې وي غوره وي نو هم کیفیت باید نن سبا کاروبار کې باید ډېر زیات اوچت وي ولې له بل خوا څخه به قیمت هم باید څه وي قیمت هم باید ټیټ وي بل د لا اف سپیشلایزیشن دی یعنی ته چې کوم کاروبار شروع کوې هغې کې باید تخصص ولرې که زه غواړم رستورانت شروع کړم او زه په دې نه پوهېږم چې یو کتغ څه رقم پوخ کړم یا اشپزي څه ډول کېږي نو تاسو به ګورئ چې سبا بله ورځ کوم اشپز موږ ونیسو که ډېر معاش هم ورکوو خو موږ به په هغې باندې کنټرول نه لرو هغه اشپز به موږ کنټرولوي ځکه هغه موږ ته کولی شي اخطار راکړي هغه چې دی یو قسم ارتال وکړي زه نه غواړم کار وکړم یا سبا یا بله ورځ چې دی زه چې څه مریضي لرم نو ښه که د مریضۍ لپاره لاړه که ارتال یې وکړ هغه کار پرېښوده نو تا کاروبار به څوک مخکې بیایي نو په کوشش باید وشي چې کوم کاروبار چې موږ شروع کوو د هغه کاروبار باید یو څه متخصصین باید ووسو ما په تېر ویډیو کې هم ویلي وو چې موږ غیر مسلکي کارونو ته غواړو ننوځو یو څو میاشتو لپاره هغه شیان چې دي موږ ته هغه تخنیکي کسان چې موږ سره کار کوي جلو بلې وښیي خو پس له یو څه وخت هغه چې څه شوي وي بیا موږ له کنټرول څخه وتلي وي موږ هم خفه وو کاروبار هم له منځه تللی وي او پیسې هم چې دي ضایع شوي وي بل وام قانون چې دی د لا اف 3 دی د لا اف 3 څه معنی د دریو موضوعاتو قانون یا دریګونی قانون دا دی چې هر کاروبار ته کوي اول دا دی چې ته باید یو پسنداز په نظر کې ونیسې سیوینګز په نظر کې ونیسې دویمه خبره انشورنس دی او دریمه خبره چې دی هغه انویسټمنټ دی یعنی هر کاروبار چې ته کوي هغه کاروبار به یو اندازه پیسې ته چې کوي هغه به پسنداز کوي یوې غاړې ته بېږدي دویمه خبره دا ده چې ته کاروبار باید انشورنس کې بیمه یې کې
بیمه اوس وګورئ هغه کسان چې مثلا ځانونه بیمه کړي دي او د دغه کورونا په ټایم کې هغوی مریض شي نو د هغوی تداوي چې دی هغوی تشویش نه لري یا یو سړی دی هغه عمر ډېر شوی دی خو هغه ټول عمر چې دی بیمه اخیستې وه اوس که هغه باندې د زړه حمله راځي هغه باندې کورونا راځي هغه باندې چې دی تبرکلوز راځي کوم هر بله مریضي چې راځي هغه ترې نه ډارېږي ځکه نه ډارېږي هغه وایي چې ما خو انشورنس اخیستی دی نو اوس شفاخانه پوه شه او انشورنس کمپني پوه شه ما ته باید خدمات وړاندې کړي موږ عموما ویره دا دی چې نه چې دی پس انداز لرو او نه چې دی انشورنس لرو او دریم خبره چې په د لا آف 3 کې ویل کېږي هغه انویسټمنټ دی موږ باید پانګه اچونه وکړو یعنی یوه اندازه پیسې چې دي هغه باید په دوباره پانګه اچونې باندې مصرف کړو هغه تېر ویډیو کې مو چې ویلي چې یو بل کاروبار باید شروع کړو یو دویم کاروبار یا دریم کاروبار ته باید چې وکړو لاس واچو راځو نور قوانینو باندې بحث کوو چې نور قوانین موږ سره کوم دي بل قانون چې دی هغه د لو اف انویسټینګ دی اتم قانون چې دی پانګې اچونې قانون دی تیر لاک قانون کې ما هم دا ویل چې درې ټکو ته باید پام وکړو پس انداز دی انشورنس دی او سرمایه ګذاري دی دغه سرمایه ګذاري چې په دغه قانون کې ورباندې بحث کېږي دوه ډوله دی یو دا دی چې موږ خپل کاروبار چې دی بل کاروبار شروع کړو یا په همدغه کاروبار چې فعل نه لرو په دې کې سرمایه ګذاري وکړو مثلا دې ته نوې ټکنالوژي راوړو دې چې دی تخنیکي کسان دته استخدام کړو دا چې دی که مثلا موږ کاروبار کوچنی وي متوسط لیول ته پورته کړو که متوسط لیول کې وي هغه باید هغه لوی کاروبار ته انکشاف ورکړو دویمه خبره دلته چې دی هغه په خپل ځان سرمایه ګذاري کول دی تاسو به لیدلی وي چې ډیر کم خلک په خپل ځان باندې سرمایه ګذاري کوي خپل ځان باندې څنګه سرمایه ګذاري کوي که چېرته یو ډاکټر وي هغه باید کوشش وکړي چې هغه ځان ته ټریننګ واخلي هغه باید په نوې ټکنالوژي باندې پوه شي سټي سکین سره کم کېږي هغه آر ایم آی چې ورته ویل کېږي هغه سره کم کېږي که یو سړی یو ډاکټر خالي یوازې اکسرې سره بلد وي او سټي سکین سره بلد نه وي نو هغه کاروبار چې دی یو څه به متزلزله وي ځکه مریض به ورته سټي سکین راوړي او دی به نه پوهېږي چې سټي سکین سره کوم هغه تحلیل کړي یعنی په ځان باندې سرمایه ګذاري کول چې دی هغه ضروري دی مسلسل ډول باندې باید موږ مطالعه وکړو ټریننګونه واخلو ځان ته کوچ یا روزونکی ونیسو چې هغوی موږ په کاروبار کې لا پوه کړي او یا لا راسره مرسته وکړي د وارن بوفي په باره کې ویل کېږي چې وارن بوفي وایي چې یو مهمه سرمایه ګذاري چې ما کړې هغه دا دی چې ما هغه د کارنیګي ټریننګ اخیستی دی او دا ما لومړنۍ ښه سرمایه ګذاري یا ښه پانګه اچونه وه که چېرته یو استاد درس ورکوي هغه د تیر کال درس باید د نوي کال درس یعنې د راتلونکي کال درس د تیر کال درس سره باید څه وي متفاوت وي که د ده میتودونه د هغه درسي ډول د هغه مثالونه ټول هماغه د تیر کال په شان وي نو بیا به څوک ورته غوږ نیسي د ټرینران هم همدا رقم دي دوی باید هغه که چېرته مینجمنټ ډیفینیشن ورکوي نو هماغه یو ډیفینیشن باندې باید اتکا ونه کړي چې هماغه یو تعریف دی چې دوی تل وړاندې کوي دوی باید هر سیمستر کې هر کال دوی په متفاوت انداز باندې دوی چې شي باید وړاندې شي نهم قانون چې دی هغه د لو اف پرایورټیز دی د اولویتونو تعیینول دی یو شی چې موږ څخه لکه یو قسم ګډوډ شوی دی یو دا چې موخې نه لرو مثلا ویل کېږي چې یو کس پوهنتون ته تللی و چې ورته ویل کوم پوهنځی انتخابوي هغه ورته ویل چې بس هر یوه ته برابر شولم یا زیاتره کسان چې دي سهار دفتر ته راځي که پوښتنه ترې وکړي چې نن څه کارونه کوي وایي هر شی چې رئیس ویل هماغه کارونه کوم نو هر سړی باید خپل ژوند کې خپل د کاروبار د خپل د زندګۍ اولویتونه تعیین کړي چې ما لومړیتوبونه څه شی دي چې په هغې باندې باید کار وکړم او لسم قانون د لو اف پوسټریاریټیز دی لو اف پوسټریاریټیز څه معنی که چېرته ته غواړې چې نوی عادتونه خپل کړې نوي مهارتونه خپل کړې باید ځینې پخواني میتودونه ځینې پخواني عادتونه هغه باید څه کې سټاپ کړي ودروې داسې نشي کولی چې ته هم باید دغه پخواني عادتونه ولرې هم نوي عادتونه ولرې یعنې دغه نوي عادتونو خپلولو لپاره باید بدن کې یو ځای باید خالي شي
تاسو به لیدلی که زیاتره فیسبوک خلکو یې ما انډیوالان چې دي 50,000 پورې رسېدلي دي نو دوی نوی انډیوالانو د منلو لپاره چې دی یا زه باید نوی پیج جوړ کړم او یا چې دي ځینې کسان باید ډیلیټ کړم. نو لا پسټریورټیز کې دا دی که چېرته یو کاروبار نوې مرحلې ته ننوځي باید د خپلو تیرو بدو تجربو څخه ځینې شیان باید زده کړي. ځینې بد عادتونه چې دوی پخوا درلودل هغه باید پرېښودلي وي او په یو نوي انداز سره دوی باید څه وکړي انټري وکړي. نو ډېر زیاته مننه چې ما سره مو دغه ویډیو ولیدله. په دویمې ویډیو کې به زه د کاروبار د بریا په لسو نورو قوانینو باندې له تاسو سره انشاءالله حاضر وم. که دا ویډیو مو خوښ شوي له نورو دوستانو او همکارانو سره یې شریک کړئ. مننه.